کې امام تبرانی لیکي من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه چې د قبلې طرف ته لاړې توکلي په ورځ د قیامت به دغه لاړې په تندي باندې پرتي او کومې لاړې یو قسم لاړې دي هغه ډېرې بختورې لاړې د نسوارو لاړې پېژنې که کله چې سهار وخته یو سړی راپاڅېږي نو داسې لاس وایي ته به وایې چېرته مسواک به ګوري یا به بل څه ګوري نو هغه د نسوارو بوجۍ ګوري سهار وخته دی رب یاد کا ځکه شاعر وایي ذقت مرارة الاشیاء درا فما وجدت شیء امر من السؤال وایي په مخ د ځمکه مې ترخه شی نه غونډ وڅکله تریخ شی سوال دی او سوال په نسوارو کې ډېر دی په مانځه کې وایي که نه ایاک نعبدو و ایاک نستعین رب ستا عبادت کومه خاص تا عبادت کومه مفعول به مقدم شوی او رب خاص تا نه غواړم خو د جومات په دې بیزار کې بل ته وویل لکه یو وار نسوار به رانه کړي خدای غر کړی ته خو اوس د الله سره واده وکړله او د جومات په بیزار کې د نسوارو سوال کې ډېر بېکاره شی دی ډېر بېکاره شی دی او بیا چې سپین ږیری شي نو ږیره به دې زیړی د خولې نه به دې بوی ځي خوا ته به دې څوک نه پرېږدي خدای خاطر وکړي دا مردارې نه ځان خلاص کوي ګوره اول خلک نسوار کوي بیا تش سګرټه بیا ډکه او بیا څه شی کوي بیا جاخه کوي بیا ایس کوي ایس او ایس چې څکي نو بیا ورسره پیسې خلاصې شي بیا د ښځو نه چرګې پټوي او بله د جومات ادمرسي نه بیټري پټوي د ایسو خل نو باره کرمه دا نوجوانان چې نه دي دا ستاسو بچي دي دا داسې وکړه د الله نبي فرمایي واخفهم فی الله د الله نه ویروه ولا ترفع عصاک ادبا کوړو ته ځوړنده وساته واطعمهم من حلال رزق پرې خوره نو دا د بچو حق دی